عزیزانو کافی جمعون استاسو په مخ کې دا بیان را روان دی. بیانم مشکل دی او د روح علم چې دی هغه هم ډېر مشکل دی. ممکنه ده چې سهاده پورې په تاسو پوه شوي. عزیزانو ثابتول دا شی اوس تاسو په مخ کې چې روح چې دی دا مړ کېږي نه، صرف د دار فنا نه دار بقا ته منتقل شي. اوس په دې باندې دلایل خود ذات اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په دې دلایل مشاهده ده د قبرونو. امام نووي دا د مسلم شریف شارح او ډېره لویه شرح یې په مسلم لیکلې ده، نووي نومي. هغه لیکلي دي چې یو بزرگ پلار روانو په یو قبر تیر شه، په قبر چې تیر شنو دا قبر کشف چې ورته وشنو هغه صاحب قبر چې ونو هغه په قبر کې مونځ کولو لګیا. نو مونځ په قبر کې کول دا دلیل د دې خبرې ده چې په قبر کې سړی ژوندی. اوس په دې باندې دا یو اعتراض کیږي چې مونځ چې دی دا خو د دنیا شی او په عالم آخرت کې خو مونځ نشته. نو بیا په دې قبر کې د مړي مونځ څنګه کو؟ علما وایي چې مونځ په دوه قسمه. یو مونځ دی چې هغه په سړي باندې فرض وي او دې په مکلف، لکه دنیا کې څومره ژوندي چې دي مکلف مخلوق چې دی په هغې لمونځ فرض دی، که نه کوي مجرم دی، که قصدن نه کوي انکار ته کوي کافر کیږي. کیسه یو په عالم آخرت کې مونځ نو دا د الله د جانب نه په سړي باندې فرض نه، په خپل طیب خاطر باندې دوی آزاد وي. که په خپل شوق سره مونځ کوي نو د دې ثبوت علماء محققینو نه شوی. عزیزانو که تاسو خیال وکړئ
بل جواب د دې دا دی چې دنیا کې تاسو وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الصلاة معراج المؤمن منځ چې دی دا د مسلمان معراج دی لکه زه چې معراج کې خدای ته تللی وم او د الله په دیدار مشرف شوی وم داسې منځ کې هر منځ گزار چې دی هغه د الله په دیدار مشرف کیږي اوس دا چا ویلي دي چې منځ کې هر منځ گزار او هر مسلمان چې دی هغه د الله په دیدار مشرف کیږي دا حدیث ته امام مسلم اولنو بابونو کې دی فرمایي چې ان تعبد الله او دا حدیث ته حدیث جبریل حدیث جبریل مسلم شریف کې ډېر لوی روایت ده دې ته حدیث جبریل ځکه وایي چې جبرائیل علیہ السلام راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دوزانو کېناست دوزانو یعنی قیدی په شکل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسونه شروع یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الاحسان اسلام را توخایا احسان را توخایا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایا چې ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ایمان اسلام او احسان دیتا وای ان تعبد الله كأنك تراه چې ته د الله داسې عبادت وکړې لکه چې ته خدای وینې ته چې ورته ولاړې نو عبادت به داسې کې لکه چې تی وینې ورته ګورې او ورته ولاړې فإن لم تكن تراه اگر چې ته خدای نه وینې لیکن فإنه يراك آتا ویني ستا د منځ په ټیم کې الله بالکل تا ته مخامخي ګوستا بصیرت کمزورې ده تی لیدې نشي لیکن خدای تا ته ګوري دا حدیث ده حدیث جبریل اوس پیغمبر ویلي دي چې خدای تا ګوري او ستا قوت بصری کمزور ده تی نشي لیدې نو د دې دا معنا نشوه چې کوم شی چې ته نه وینې نو د هغې وجود نشته خدای ته نه وینې نو د دې دا معنا نه ده چې ګینې خدای نشته ځکه چې ستا عدم رؤیت دا مستلزم د عدم د شي لره نه وي کوم شی چې ته نه وینې د دې معنا نه دا نه ده چې د دې شي وجود نشي باس دې پورې را روانو چې خلق قبر عذاب نشتا او دا نشتا او دا نشتا او دا نشتا نو دا باس کافی جمعونه په دې دغه را روان دی چې ستا لیدل د یو شي د دې دا معنا نه ده چې دا شی وجود نشته شی به ضرور وي ستا نظر به قاصر وي ته به نه وي اوس قیامت کې به څنګه وګورې نو هلته به ځکه وګورې چې قوت بصري به د اهل جنت شي هر یو سړی به د 13 کالو شي
او د یو جنتی قوت به د دې دنیا د یو جنتی قوت به د دنیا د سلو پهلوانانو عمر تاسو خیال راځي نو د یو جنتی قوت به د سلو پهلوانانو برابر نو قوت بصری به پکې پیدا شي دا خدای به وګورئ نو خدای په خپل ویلي دي بیا چې وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة او ډېر مخونه به په دغه ورځ خړ وي یری به پې الوتي دا به یقین راشي چې ما سره به اوس هغه عمل کیږي چې زما د ملا هډوکي پې مات شي نو عرض داو چې هلته به وګورئ بله یو نقطه علماو لیکلي ده چې الله دا قوت دنیا کې هم سړي کې پیدا کولی شي نو پکار دا دی چې خدای پاک دی دنیا کې هم خلقو ته ځان ښودلی علما لیکي چې خبره دا ده چې د مرګ نه وروسته په جنت کې لوی خوند او مزه به د خدای د دیدار وي هغه به د حورو او د غلمانانو او د خوراکونو نه وي لویه مزه به نو چې دنیا کې دې م لیدی نو هغه مزه به بیا نه وی کوه اگرچې د خدای ذات داسې دی چې هر وخت بیا مزه مزه وي خو چونکې دار آخرت عظیم کور دی نو دا عظیمه مزه خدای هغه عظیم کور ته ساتلی نو دیدار د پروردگار عالم چې دی دا به د مرګ نه پاس مقصود به ذات شي اوس چاته به ملاویږي نو پاکستانیان خو باول نمبر یو نور خدای خبر لکه چې دا پاکستانیان خدای ته لږ ډېر نږدې زما عزیزانو عرض دا و چې دنیا داوایي چې اسلام په یو ځای کې نشته عزیزانو که اسلام یو ځای کې نشته نو په اسلام پورې خاندان په یو ځای کې نشته پاکستان نه زه دا نه وایم چې اسلام پکې نشته چرته به مې خو په پاکستان کې چې کومه خندا په اسلام پورې کیږي دا بیا په یو ملک کې نشته پاکستان کې چې څومره دین رسوا دی دومره په بل یو ملک کې رسوا دی نور ملکونه خو باغیان دي کنه کافر ملکونه دي یا باغیان دي یو لاین دی هغې کې روان دي دغسې دبلې خو خېټې پورې نه دي تړلي چې اسلام 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 او د اسلام لاندې پسې پرده کیږي تاسو خیال راځي نو عرض داو عزیزانو چې ګورو به چې انجام به زمونږ څه وي مونږ سره به کیږي څه دا به پخپله وګورئ خپل انجام به وګورئ عاقبت به وګورئ دنیا کې به انجام خپل وګورئ او د مرګ نه وروسته به آخرت کې انجام خپل خبره دا وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې روح دا باقی تاسو وګورئ چې معراج په شپه 1,40,000 پیغمبران ټول وفات شوي په بیت المقدس کې پیغمبر تراله
او استقبال یې وکړ او بیا 2 رکعاته مونځ په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وکړ. دا دلیل د څه شي دی؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې موسی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسی علیہ السلام د دې ټولو انبیاء سره ملاقات شوه. پیغمبر فرمایلی دي چې عیسی علیہ السلام سره زما په 4م اسمان کې ملاقات شوه. تاسو خیال نو د پیغمبر ملاقات ور سره کېده. دا دلیل د دې دی چې مسلمان مړ کېږي نه. المؤمنون لا يموتون بل ينقلون من دار الفناء الى دار البقاء. مؤمنان مړ کېږي نه، صرف د دار فنا نه دار بقا ته انتقال وکړي. عرض داو چې خبره د روح چې روح دې څه شي. قرآن کریم د روح متعلق فرمایلی دي چې دا امر ربی دی. اوس قرآن چې ویلی دي چې روح امر ربی دی او د دې علم تاسو ته نه دی درکړلی شوی، نو د آدم علیہ السلام نواله تر ننه پورې په دې کائنات کې چې څومره دنیا تیره ده او دوی تحقیق د روح کړی دی، نو په دې میدان کې په هیڅ نتیجه نه دي رسېدلي. تیرو جمعو کې ما تاسو ته یو خبره کړې وه چې روح عرض دی او که جوهر دی. دا د فلاسفه او د منطقیانو مذهب دی. دوی آخر کې تور او ډالي خې دي چې روره هېڅ پته نه لري چې جوهر دی مستقل بالذات دی او که عرض دی هېڅ پته نه لري. علامه ابن قیم فرمایلی دي چې تمام کائنات تور او ډال کېښوه او وی چې خدای چې څه ویلي دي چې یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي. روح امر ربي دی. تاسو ته د دې علم الله پاک نه دی. که تاسو خیال وکړئ قرآن کې وګورئ 15 څیزونه داسې دي چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه، قیامت به کله سوا د الله نه معین تاریخ د قیامت هیڅ چاته معلوم نه. وينزل الغيث، باران بکله کیږي سوا د الله نه معین تاریخ د باران اچا معلوم نه. ويعلم ما في الارحام، د مور پر رحم کې چې معلوم کی دا الک دی او کدا جنای ده سوا د الله نه بل اچا ته پته نشي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم، سبا به زه څه کوم. اراده یو څه کړې وي او ورپېښ بل څه شي. وما تدري نفس بأي أرض تموت، ایس نفس ته دا علم نشته چې زما مرګ به په کومه ځمکه باندې زه به کوم ځای کې مړ کېږم. د دې 15 خبرو علم سوا د الله نه بل اچا کې نشي. عزیزانو بل وعنده مفاتح الغیب
لا يعلمها الا هو. د الله پنیز هغه خزانی دي، هغه مغیبات دي چې سوا د الله نه داغه علم بل چاته نشي. لن یو مثال وره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کلنا په قبر مبارک کې داغي دفن شوه دی، هغه ورځ والا ترننه پوري او یا زره ملائکه د شپې راځي او روضه مبارک نه غیر چا پیر ولاړی او درود و سلام پی وای او یا زره د ورځ راځي. نن شپه ورځ چې کومه ملائکه راشي تر قیامت به د دوی بیا نمبر نه راځي. دین تاسو اندازو لګوي چې 1400 کال وشو او یا زره سحر او یا زره ماخام او تر قیامت به بیا نمبر ناراضي چې په دې کائنات کې څه مخلوق خدای پیدا کړی. عزیزان دا تاسو مونږ چې یو بل دنیا ده چې پاغي کې دغه سي دنیا آباد ده لکه دا تاسو چې د دې ځمکې د سر د پاسه آباد د پیریانو بل دنیا ده. قرآن کې راځي پیریانو یو وفد په لاره تیرېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر په منځ ولاړ، قرآن چې ودرېدو قرآن واورېد، خپل وطن ته چې لاړ پیریان راغون کړه انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد. سورت جن قرآن کی مستقل سورت تے د جنات و بیان دے تو انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد. مونږ خو یو داسې قرآن واورېد چې سړی د نیکۍ طرف ته راګرځي. مستقل وفد راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل وطن د تلو دعوت ورکړ چې تراشه دا قرآن چې دی خلقو ته دی دا لږ مونږ ته مو وایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو یو شپه او پیریانو ته دعوت د اسلام کو، زرګونه او لکونه پیریان مسلمانان. ننم په پیریانو کې داسې نظام را روان دی لکه مونږ کې چې کوم نظام. علما پکې شته، د شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په درس کې یو پیره براتلو سبق به ویل، درس حدیث به ویل. شاه صاحب چې په پوښه تاسو ته وکړه چې ته کوم ځای فلان ډینګ جی ز فلانی ځای نه راځم او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نم سموده مخ کې پیدا او ما رسول الله هم لیدل. علماء د هندستان بوي چې شاه صاحب کا په دې اعتبار والی نو تابعی هم دی ځکه چې صحابي لیدل دي. تاسو خیال راکړئ د خپل لیدو درته وای دوه خبرې. تیر اتوار په ورځ پاړچنار ته تلم او د پیر په ورځ واپس راتلم. زر ته ذکر راتلم چې ما ته ویزا لګ وخت لا ملو شوی. مونږ خو په پاکستان کې په ویزو ګرځو کنه. هله وی سیرت کانفرنس دی، مونږ صدر صاحب د سیرت کانفرنس افتتاح کړی و. د سیرت والا د دین سره څه کوي لګیا دی او د سیرت کانفرنسونو افتتاح کوي. لوی ګیرو والا شیخان او مشایخ ورته ناستي او د سیرت کانفرنس یعنی علما بناستی او دی به د سیرت کانفرنس افتتاح. ډېر دین مونږه مشه
مونږ نه لوی دین شرمي بل څوک کوتک شاه به راپاسي یا به صاحبه د سیرت کانفرنس افتتاح او دغه به ورته ناست دي شیخ فولاد بابا وسیم ورته لاندې ناست دي او دا د کوتک دین به راپاسي او به دا د سیرت کانفرنس افتتاح پیر په ورځ واپس راتلم پالچنار کې راته پته ولګېده چې د تیندو مولانا صاحب وفات شوی او 2 بجې جنازه ده زه 12:30 را روان شوم پالچنار نه 2 بجو ته تیندو ته ورسېد په خدای باور وکړئ د رسول الله په منبر ناست یم دا د اورېدو خبره نه ده زما د لیدو دا بل ورځ د دې مولانا صاحب کار دا او طالب ته سبق ویل او الله الله نه سوا د ټول عمر په بل څه کې اډو تیر کړی مفتی محمود صاحب د خدای وبخي چې کله دې طرف ته بلاړو نو د سلام لبه اغم ورتلو خو زه په پوه نه وم چې دا دومره لوی سړی دی چې دا مفتی محمود ولې ورځي ما خیال و چې سیاسي سړی دی څه سیاسي خبرو لبه ورځي نو بله ورځ ما ته پته ولګېده تک شین اسمان دی دغسې لکه دا اوس چې جنازه چې د کوره راوویسته او په مدرسه کې کېښوه او د تابوت نه دا تخته لرې که او د ده دا مخ چې بربند شو نو دومره ساس کې د اسمان نه او دومره پاغوندې د واورې دا داسې را شروع شوې که نه ته به وایې چې مالوچ راوري په لرې علاقه نه دومره ټوکړه کې لکه د ده قبر او د ده کور په دې ټوکړه دا پاغوندې راوري ما سره ملګري هغې ته مې وویل هلکه دې غرونو مرونو ګوټ کې چېرته وګورئ وریا زس وی والله کیس کم از کم 15 زره خلقو د هغه په جنازه کې هغه یې په ځای پرېښود ټول خلق اسمان ته ګوري وریا په زندګۍ کې مې دا شی نه ولید خو چې دی له حد ته کوز کو هر څه بند شو یوه زمونږ استاد و هرات مولانا صاحب ډېر لوی ولی او بزرګ فی الحال د ازرخانۍ کې ښه د هغه جنازم چې د یادګار نه راوویسته او ازرخانۍ ته مړه یکتوت بیري باغ ته چې ورسېدو توتاګر کې مارغان پې راغله کم از کم 2-3 زره توتاګر کې داسې به راغله په دې جنازه داسې به شو بیا به داسې شو داسې به شو بیا به داسې شو این تر قبره پورې چې قبر په تر هغې پورې به په قبر داسې راتله او تله به خو چې قبر ته کوز کو خاورې پې واچولې مارغان راغله شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه عرف الشذی او داغه تقریر دی ترمذی باندې چې کوم تقریر هغه کړی د یو راوي متعلق لیکي چې په نزد د راویانو باندې دی ضعیف خو تقوا او بزرګي داسې وه قبره یفوح حین دفنا شاه صاحب وایي چې قبر له دی را روان کو نو د قبر نه د وړاندې نه خوشبویه راووت قبره یفوح حین دفنا زما عزیزانو عرض داو چې کم خلق د الله سره رابطه او تعلق شي جنازه به د لا کور پرته وي او په قبر کې به درته د جنت د عطرونو سپری شي بهرحال عرض داو چې دا د هغه خلقو حال وي چې د کومو خلقو رابطه او تعلق خدای سره حدیث کې راغلی دي چې یو سړی د شپې سملی او تبارک الذی ووایي یو خو د جمعې په شپه تبارک الذی ده چې دا امامان یې وایي په دې کلو ملو کې رواج دی حدیث کې دا نشته خو د جمعې په شپه تبارک الذی وایي او د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 2 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 3 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 4 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 5 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 6 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 7 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 8 ورځې وروسته بیا د جمعې په ورځ د شپې سملی او تبارک الذی وایي. 9 ورځې وروسته بیا د جمعې
چې د جمعې په شپه امام دې تبارک الله چې شیخ او د مولا فتنه شي په خپلو کې مولا غریب فتنه کې کېږي وښه پر چراغ کې زومه چرته بانګ مې ویلو دا ګیټای به مې پټاوه په پرتو چراغ کوشمه کوته کې را پسې دا کراوه شیخونو ډېر زورور شو ویلو ستې دا ګیټای ماتو هغه وخت کې ظالکم مالولي ویل ګیټای دې پټې وي او بانګ دې وي دا بانګ چرته شي مال ښه شیخ صاحب بیا به بډې وامه ویل دا اوس دې ولې وي مال معاف مې که بیا به پرتوګو باسم بانګ به خدای دې کور ران که چې کور دې وران په دغسې خلقو زمونږ سر یو دور داسې په دې ملک تیر دی که په مانځه کې به ولیدي چې ګوته دې اوچته کړه په مانځه کې به در ټوپ کو ګوته به دله ماته یا به پیچه کړه رنگ رنگ شکل کې صاحبه د دین طرف کې داسې غضبونه هم تیر شي د بېدینۍ طرف خواړو تپوس مه کوه خو دیدي که په دې دین کې چې کومه غلو مونږ خلکو کړی اریان پرتوک پنسي ټیټې او ګیټای پټې دا یو مسله اوس را یاده شوه د چا چې دا ګیټای هر وخت په پرتوک کې پټي هر وخت دلته زمونږ د جومات تم یو بې خوده غوندې راځي نو هغه وایي چې پنسي اوچتې کوي اورېدلي به مې ودرېږئ صفونه سم کوي پنسي اوچتې کوي دا مسله داسې نه ده پنسي اوچتې کوي په مونځ کې مسله داسې ده چې هر وخت د چا پنسي د ګیټو نه ښکته وي او ګیټۍ پټې وي دغه سړي ته به د قیامت په ورځ الله د رحمت په نظر نه ګوري هر وخت مانځه تخصیص پکې نشته چې ته ګینې مانځه کې بډې وواوه ابوبکر صدیق چې دا حدیث پیغمبر وی نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جړا شو و یا رسول الله زما ته خو د خېټې لږ تکلیف دی لنډ مې ټینګولی نشم رانه کله وخوږي او ګیټای مې پټې شي نو سردار کونین ورته وفرمایل چې ابوبکره الله ته د دې ګناه نه بار کړی خیر پیغمبر فرمایلی دي چې دا علامه ده خیلاو ده د متکبرینو تاسو خیال را د نر سړي څه منشا کېدی شي ګیټای په پرتوک کې پټې څه منشا کېدی یعنی ګیټای دی ولې پټې کړي ګیټای خو د ښځې عورت دی چې ګیټای بربنډي مونځ نه کېږي نو ستا ګیټای ولې دی پټې دا یو نوې قسم کلنکاري او کلنکاری سکے خو حرامیتوب اوچت پرتوک تړک نه خېټه کې دې تکلیف وکړو یا بعضې خېټه غټئ پرتوک په ټینګولی نشي لاندې تړي د عذر د وجې کو خو خیر دی عذر نه و نو بیا عزیزانو ګیټۍ چې د چا پټې وي لا ینظر الله الیهم یوم القیامه د بخاری روایت ته الله به دغه سړي ته په قیامت کې د رحمت په نظر نه ګوري عرض مې دا و چې یو سړی د شپې سم او تبارک الذی وایي دا سړی چې مړ شي دا تبارک الذی به د ده په قبر څوکیدار ولاړ د ده قبر ته عذاب چې راځي نو دی به لاندې ورتلو ته نه پرېږدي وهیږي سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هره شپه چې څوک یو تبارک الذی سره تعلق وساتي نو تر قیامته پورې به په ده د قبر عذاب دی مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي وایي وړون آفس ته یو سړی راغی چې راشه زمونږ کور کې ختم دی هغه ورته سم پخ کړي دي
ویلی کیر ویل کیر څنګه شی دی وی جی کیر سپین غوندې شی هغه وی سپین څنګه وی سپین داسې لکه بطه اړوند ورته وی بطه څنګه نو د هلک ورته لاس داسې کوکړی غوندې دی او د بطې شکل یې ورته جوړ کړی دی نو د حافظ لاس یې اغستی دی وی د بطې داسې مخوکه غوندي او داسې سري او لاندې نه داسې غټه غوندي اړوند ورته بچیه زه ستا کور ته ختم ته نه ځم وی چې ولې وی دا کیر خو ډېر کوږ دی خوراک سره به مې مری کې ونښلي خیال وکړئ د هلک ورته څومره تقریر وکړو کیر دی او سپین دی او خوږ دی او لیکن ړوند پې نه پیدا او که دغه کیر دی یو پریچ کې راوړی وی او ړوند ورته ویل سم پخ کړي دي ویل به جي کیر څنګه شی او ورکړی وی چې دا دی ویې سکه پټکي به پې پوه شي نو کوم شی چې ذوق سره تعلق لري آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي عزیزانو د تیرو جمعو بیان سره یو خبره ورته وکړه مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو بزرګو چاته تپوس وکړو چې یاره جی زما ډېر شوق دی چې دا قبر څنګه شی دی اول ته صحیح څه کېږي څه پوښتنه کېږي هغه ورته ویل بچیه داس چل دی که څو ورځې پس زه مړ شومه نو ما سره په قبر کې کاغذ او قلم کېده نو ما باندې چې لاندې څه تېر شوي وي 3 ورځې پس راشه به مې لیکلي پاس به په قبر کاغذ پروت وي څو ورځې پس بزرګ مړ شو د ورسره کاغذ او قلم لاندې په قبر کې کېښو چې کېښو 3 ورځې پس ورغی نو هغه ورته لیکلي چې بچیه داسې چل دی چې د قبر معامله ذوقي وه سکلو سره تعلق لري او کم شی چې د ذوق سره تعلق لري هغه په بیان کولو د چا په سمجھ کې نه راځي که زه هر څومره بیان درته وکړم نو ته به پرې نه پوهېږې خو یو ټکی مې واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړې ده په هغې 14 ایمان لره ځکه ما سره همغه معامله وشوه چې ما په حدیث کې کومه معامله د قبر کتلې وه تاسو خیال راغی نو عرض دا و چې زه لاړم او ته را روان په سترګو به یې هم ګورې او په ژبه به یې هم سکې چې قبر کې څه کېږي نو عرض مې دا و چې قرآن او حدیث دا ذوقي څیزونه دي ذوقي څیزونه دي سکلو سره تعلق لري رابطې سره تعلق لري چې ورنږدې شي پې مین شي بیا خبرې د هغه سړي چې سړي له خوند ورکوي چې اول یې هغه سړی خوښ وي چې کوم سړی خوښ نه وي د هغه خبرې هم سړي له خوند نه ورکوي نو اول به د خدای خوښیږي په خدای به مینېږي هغې نه بعد به د خدای خبرې خوند درکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به دی اول خوښیږي او په هغې به مینېږي نو بیا به حدیث تعالی خوند درکوي تاسو وګورئ په دې اخبارونو کې حدیث راځي هغه حدیث وګورئ څوک یې ګوري نه ارشاد نبوي څوک ګوري نه که ګوري د لیډرانو بیان به ګوري
د حکومت بیانونه به ګوري، د جنکو فوټوان به پکې ګوري کنه جی. نو عرض میں داو چې د پیغمبر خبرو ته نه کتل او هغې سره رابطه او تعلق نه جوړول، دا دلیل د دې دی چې د دې قوم پیغمبر خوښ نه دی. قرآن کریم متعلق چې د یو مسلمان پړه کې دا رانشي چې دا زه پړاو کم چې دی کې خدای څه ویلي دي، عمر ټول تیر شي، ژوند ختم شي، او دای پړه کې اډو سودا پیدا نشي چې د الحمدونه تر والناسه پورې دی کلام کې خدای ویلي څه دي. دا خلق به د مرګ نه وروسته په قیامت کې د قرآن د شفاعت څنګه تمه کوي؟ مولا به در پسې ووایي او تبارک الذی به ووایي او په قبر به د الحمد ووایي او ته به چې دی وبخلی شي. دا کم خوبونه ګورئ تاسو بدبخت قومه، دا کم خوب ګورئ، دا تصورم مه کوه. زما عزیزانو عرض داو چې قرآن کریم پړاوول غواړي، په دې ځان پویول غواړي، حدیث دا پړاوول غواړي، په دې ځان پویول غواړي چې خدای څه ویلي دي او بیا پیغمبر څه ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راتلو نه بعد قرآن کریم غوندې عظیم کلام راوړو، او داسې کلام یې راوړو چې هغه معجز دی، دنیا عاجزه کړې ده او تر اوسه پورې د دې قرآن جواب چا نه دی کړی. اعلان یې وکړ چې راشئ کنه، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. که تاسو په شک کې یئ چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، یو صورت خود دې په مثل را پیدا کړ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، که دا کار مو نه که نو هیڅ چرې به یې ونه کوئ، آینده به مو نه کوي. که اوس عاجز شوئ او د دې قرآن جواب مو نه کړ نو آینده به مو نه کړی شي. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، هغه اور نه ځان بچ کئ چې د چا خشاک به بنی آدم وي او کاڼي به. د جهنم خشاک به څه شي چې اور پہ بلیږي، بنی آدم به یو کاڼي به، ته به داسې بلیږي لکه لرګی چې بلیږي. زما عزیزانو عرض داو چې راتلو نه بعد قرآن کریم غوندې عظیم کلام راوړ. دا هغه کلام دی چې نن مسلمان قوم ته پروت دی، راغلی څه له دی، غرض یې څه دی او مسلمانان کوي څه. په ملک کې وګورئ دومره سپک دی، خدای هیڅ شی نه کی لکه ستا په ملک کې چې قرآن سپک دی. د دې داسې مثال دی، په یو میز قرآن هم پروت دی او د پیرنګي قانون هم پروت دی، او تا نه تپوس وشي چې کاکا په دې قرآن فیصله کوي او که د پیرنګي په دې قانون کې، ته ورته ګټه مې پس کې په قرآن کې بیلې او پیرنګي په قانون کې ګټې. وای زه قرآن ناسې قربان شم، دا د پیرنګي په قانون فیصله کوم. ستا د ټول ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې،
قرآن ستا د ملک فیصلې نه کیږي. او زما عزیزانو عرض داو دا ټول فراډ او دوکه ده. دا څومره چغې سورې چې تاسو اورئ شریعت ته. اوس نن اخبار کې دي چې مارشل الله اوچته شي نو شریعت عدالتونه به شروع شي. دا بل ډول کې وغږول نو هره ورځ که تاسو وګورئ رنګ رنګ ډولکي زمونږ په دې ملک کې غږي. نو دا بل ډول کې وغږولو چې مارشل الله اوچته شي نو شریعت عدالتونه به شروع شي. شریعت عدالتونه خو دې فلحال شروع کړي دي. های کورټ بینچونه او شریعت ججان دې کینولې دي. فیصلې څومره وکړې په دې ملک. نو خدای پاک دی یو کتاب زه وایم چې د ډمانو جوړ کړي ناولونه هغه وګوره دومره سپک نه دي په ملک کې لکه قرآن کریم غوندې کتاب چې سپک دی. د دې نه لوی سپکوالی د دې کلام بل هېڅ نشي کېدی سوا د دې نه چې دا دومره عظیم کتاب موجود دی او ته د ملک فیصلې د پیرنګي په قانون کې یا د اسمبلی په قانون کې. اسمبلی څه زمونږ ملک اول دا ممبران وګوره دا څه دي چې دوی به مونږ له قانون جوړوي. دوی خو په خبره نه پوهېږي. تاسو وګورئ که دوی کې په خبرې پوهېدو اول دوی دا نه پوهېږي چې دا د کالاباغو ډیم جوړیږي لګیا دی د دې فایده څه ده او نقصان یې څه دی. دوی په دې 16-15 نه دي خو د کاکا خوشحالولو دپاره بیان ورکړي. سوچ وکړه اسلام کې خدا نشته چې یو ځای آبادین او بل ځای وران کا. دا شته په اسلام کې چې یو ځای آبادین او بل ځای وران کا. پنجاب له دې اوبه ځي او صوبه سرحد دې ټول د اوبو جیل شي. صوبه سرحد دې ټول وران شي خو پنجاب دې آباد شي نه. دا کم ځای کې لیکي دا فتوا چا ورکا. دا قومي اسمبلی کې چې کوم ملیان ناست دي دوی به دا فتوا ورکړي که نه. د دې داسې مثال دی د دې ممبرانو د روټي خلاص د دې داسې مثال دی لکه د بادشاه د کوره تور باټینګل راووته. نو ملا دو پیازه وزیرو چې وزیرو نو بادشاه وویلې ملا دو پیازه ته چې ملا دو پیازه صاحب دا تور باټینګن خو ډېر ښه شی دی. هغه ویل او صاحب قربان دی دا دومره ښه شی دی چې تور باټینګن د سبزیانو بادشاه دی او تاج په سر دی. تور باټینګن پاس لکۍ غوندې نه وی صاحب تم بادشاه تاج دی په سر دی او دام د ټولو سبزیانو بادشاه دی تاج په سر. بادشاہ ویل ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي. چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ورکړي. ویل مولا دو پیازه صاحب وی چې ها صاحب وی دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی. وی صاحب کدا ښه شی وی نو د ده په سرمن د چنډخ په شان نه وه. تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شی دی. سرمنې ته وګوره د چنډخې سرمن او د دې تور باټینګن یو شان. بادشاہ د لاسه ونیو ملا دو پیازه ویل وجنم دی په ټکي اوس ته سر قلمو. پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاہ دی تاج په سر دی او نن دې تی چنډخ جوړ کړو. هغه ویل بادشاہ قبله عالم د سرمن غواړم زمونږ تور باټینګن سره څه کار دی چې ښه دی که خراب دی. مونږ خو بادشاہ خوشحاله وو چې کوم شي ته ښه ووایي مونږ تاجم ور په سر چې کوم ته خراب ووایي مونږ چنډخ. آخر ستا دا دومره مهربانۍ به ازمو په څه چې ستا هر خبرې سره مونږ لبیک ونه وایو. نو دا د ملا دو پیازه رونو دوی به دا فتوی ورکړي چې او صاحب تخت و بخت برقرار اوسېږه
او دا ډېر ښه کار دی. نه، کالاباغ ډیم د ټول فرنټیر انجینیران، ځکه چې تاسو هم پې نه پوهېږو، د ټول فرنټیر انجینیران او جغرافیایي علم ساتلو والا هغوی ټولو دا ویلي دي چې کالاباغ ډیم به 50-50 میله ډب وي. 50-50 میله ډب کې د کالاباغ نرانی ستر پیښور او نوخار او مردان او کوړی او پلانې او پلانې دا ټول به زیم شي او کورونه به پاس په اوبو ګرځي. نو مونږ په هېڅ قیمت د کالاباغ ډیم اجازت ورکولو ته تیار نه یو په هېڅ قیمت. یو ټکی زما دماغ کې راغلی دی چې ښه ده که پنجابی هم زما رور دی، خو چې زما څومره ځمکه دلته اوبو خرابه کړه هغومره ځمکه د پنجاب مونږ له راکړي. ټیک ده، دا خلق چې د چا کلی پکې راشي، د چا ځمکې پکې راشي، دا د بوزي او په پنجاب کې دی په خپلو ځمکو آباد کړي. داسې به وکړي را سره؟ ایثار وکړم که نه؟ زه ایثار وکړم چې زما فایده ده، نو ستا فایده زما کور رانه، چې زما کور رانه خو ته ما هلته کور راکړه که نه. د ابو ایوب انصاری په سنتو تاسو پنجاب دی معاملو کی کړ. څه مهربانۍ او د خدای نظر کرم چې دی هغه د صرف په پنجاب وي او دا صوبه چې دا د خدای بندگان نه دي. کارخانې د پاغي کی وي، حکومت ته داغي وي، دولت ته پاغي وریږي، مهربانۍ د پاغي. د هلال کمیټۍ میټینګ څه دی چې تر اوسه پورې په دې صوبه کې ونه کړو. عملیان دومره متعصب دي چې دا صوبه ورته د سړي زامن نه ښکاري دی. د دې صوبې په ګواهي په ملک اختر نه کوي. د بوټو نواله تر ضیاءالحق صاحب پورې څومره زمانه چې د هلال کمیټه وشوه تر اوسه پورې یو میټینګ په صوبه سرحد کې نه دی شوی. کراچۍ کې کیږي، سندھ کې کیږي، لاهور کې کیږي. مونږ ورته بني ادم نه ښکارو. زه به هره قرباني وکم، خو که تا هم چېرته ماته د سړي په نظر کتلي که نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې تاسو خو د خدای په قهر اخته یئ، پوهېږئ نه، یا چرګان لوبوئ یا مړزان لوبوئ که نه جي، یا تاشونه کوئ، یا ساربه ساربه چې درکې دي په بنګلو کې ای د ښځو سره ګډېږي یو ځای ته پوه شوې، او ملک به درنه سیلاب یوسي. اول سیلاب به په دې بدبختو راځي. زما جونګړه که اوبه یوسي دا دومره د تعجب خبره نه ده. دغه بنګلې د مرګه پاتې شه، دا بنګلې به درنه اوبه یوسي. دغه ښځې ترکۍ اسپې چې تاسو ساتلي دي دغونه به خلاص شي. مونږ سره د ځان غم خو دومره نه دی. مونږ خو یو جیرب ځمکه نشته په ښار کې، یو جیرب. جیرب څه کې کنال نشته. های د هغو چې د چا 10,000 جیربه ځمکه ده او د چا 15,000 جیربه ده او د چا 15,000 جیربه ده او د چا 3,000 جیربه ده او د چا 2,000 جیربه. په قهر خو به هغه خلک اخته. زمونږ څه دي؟ مونږ خو یو کنال ځمکه ښار کې نشته. نو چې یو کنال هم نشته مونږ له غم څه دی؟ که غم دی خو دې بدبختو دپاره دی. د دوی ځمکې به ټول جیل شي او تباه به شي. آسمان در باندې وچ دی. تاسو وګورئ لل مې بیا تباه شوې. پروسه کالم لل مغلې ونه شوې، جوار ونه شو، او آینده دی بیا بارانونه نشته.
لل می بدی بیا تباشی که بچ خدای رحمت در باندې بند بدبخت قوم تاسو خدای سره په ډزو یی خدای سره په جنگ یی نو ګورو چې څوک به ګټي بدبخت قوم قرآن ته او دین ته سپک ګورئ خدای سپک کړی خدای ورک کړی چې په ځان پوهېږي خپې به دې په سره اورېدلي بیا به د طوفان نوح په شان داسې داسې کوي والله که هېڅ په لاس درشي تاسو نوح علیه السلام پورې هم خندلي چې دا کشتی جوړئ دی به کشتی کې مونږ مړه راځه نوح علیہ السلام ورته وی چې خاوه فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندئ بیا به داسې جاړئ چې جړا به هم څوک رکاولی نشي تاسو نه خو ملک ورخ اوبو وړی ورخ دنه اوبو وړی اوس منډې ته تاسو ټول د کلو خلق په دې پوهېږئ چې ورخ د زمیندار نه اوبه یوسي که درې یومه په اوږه او منډې ورپسې ویا ورخ بیا را واپس کېږي ورخ دنه اوبو یوړ مړه شرم وکئ یو د رشکو سلنسر یې نشئ ټیک کولی تاسو وګورئ په دې سړک رشکو نه جالۍ ویستې دي یو رشکه چې در سره تېره شي 3 ګنټې به دې مازغه کړنګي ستا ټریفک والا یو رشکې نشي کنټرول کولی سکوټرو نه سلنسرې ویستې دي هلکان پې ناست دي داسې ډرار به شي چې تا به اسمان را وغورځېد تاسو علاج کولی شي زما عزیزانو عرض داده ورخ در نو بو یو راټینګې به کم طرف نه ورخ د هغه قومونو بنوړي چې کم قومونو کې سهوش وي سړیتوب وي پکې په خبره پوهېږي د ملک د ځمکې غم وي ور سره په زړه کې تا سره د ملک د ځمکې غم نشته د ملک د اوسیدونکو خلقو غم نشته در سره ته وګوره ستا د ملک اخبارات پلانی ځای کې بینک لوټ کو 10 لکه یې ووالې پلانی ځای کې یې ووالو 6 لکه یې ووالې په پلانی کور ور واوړېده 10 یې مړه کړه په پلانی کور دا څه د ټوکو خبرې دي دا څه ماحول دی بیا ته چغې وهې چې ستا په ملک امن او امان دی امن او امان دې ته وایي زما عزیزانو عرض داو چې نور به دا ملک ذلیل او رسوا کیږي ځکه چې قرآن پکې رسوا دی دین پکې رسوا دی تاسو وګورئ د ملک ښځې او جینکۍ نن د پښتو وحدت اخبار کې دي چې ډیپټي کمشنر د توجه کې د جینکو بربند فوټوان خرڅي ما وی چې دا فوټو ډېر تعجب خیز دی که بربندي جینکۍ خرڅيږي دا د تعجب خبره دا څه د اورېدو خبرې نه دي څومره عصمت فروشي چې د ماښام تیارې نه وروستو د شپې تر 1201 ستا په دې سړکو کېږي بیا هغه عصمت فروشۍ دپاره ستا د ملک قانون وګوره زما عزیزانو مونږ شرمېدلي یو شرمېدلي مونږ بربند یو څه وشو که هسې لمنې ممنې را باندې پرتې دي والله زمونږ هر څه ښکاري
لکه د ایکس ری ماشین ته چې ور مخامخ شي او هر څه دې پکې ښکاري، مونږ ایکس ری ماشین ته مخامخ یو، زمونږ هر څه ښکاري، مونږ شرمېدلي یو. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې د ملک قانون نشته، نظام نشته، ضبط نشته. ما ته خندا راشي چې زه اعلی سطح اجلاس ټکی وګورم، اعلی سطح اجلاس، اعلی سطح اجلاس، نو د خاریانو ټکی رایات شي چې پھٹیا پہاڑ ته نکلا چوہا. اعلی سطح اجلاس فیصلې پکې څه وشوې؟ اعلی سطح اجلاس کې څه فیصلې وشوې؟ او بسکټ مسکټ یو خوړو، خله چې خوځي خبرې کولی شي. بیت المال بنیاد وته په څه شي؟ په لهویاتو، په عبثیاتو. 38 کروڑ روپے د صدر په ټي وي سټیشن لګېدلي، 38 کروڑ. اوس دا پورا کامل نه دی، بل به یو جوړي. د ملک ته د دې سیزونو ډېر ضرورت دی. که د ملک ته د روټۍ، د جامې، د دې ډېر ضرورت دی. نو زما عزیزانو نور به ګورئ، خپلې تماشې به وکئ چې دا درد هم نه وړکې او دې دپاره ملا ونه تړله چې موږ د ملک قانون بدل کړی نه وي، تر هغې پورې په ارام نه کینو. والله العظیم که خاورس په دوربین کې مو ګورئ. واخر دعوانا ان الحمد لله.